زما محترم ورونو ځان ته د خپل اصلاح لپاره متوجه کېدل پکار دي. په زیاده دي چې موږ بلکې عیبونه راوباسو، په پردو خلکو تفسیر یې کوو، د پردو خلکو په باره کې په مجلس کې هغه موضوع ګرځولي. ځکه حسن بصری رحمت الله علیه وزری فرمایل وی ادرکت اقواما ما داسې خلک هم لیدلی دي وی لم تکن لهم عیوب، عیبونه پکې نه وو، ښه خلکو، نیکان خلکو، صالحین خلکو، فتکلموا فی عیوب الناس فاحدث الله لهم عیوبا. دې نیکانو خلکو چې کله د نورو خلکو عیبونو کې خبرې شروع کړلې، الله په دوی کې عیبونه پیدا کړل. خسړې وي، نیک سړې وي، او چې کله بل پسې خبرې شروع کی الله دکې عیبونه پیدا کوي. زما محترم ورونو یاد ساتئ، کوم انسان چې په خپل عیبونو باندې په خپل نظر چې زه ټول نه زیات کمزور یم، زه ټول نه زیات ګناهګار یم، زه ټول نه زیات غافل یم، ما تر ټول نه زیات ضرورت دی چې د خپل نفس اصلاح وکم، داسې انسان کې الله ډیر خیرونه راجمع کوي. په زیاده دی چې هغه بل ته ګوته نشي، دی فلاني ته وګوره دا داسې، دی فلاني ته وګوره دا چل کوي، فلاني دا چل. داسې انسان چې خپل عیبونه راجمع کېږي. زما محترم نو پکار ده چې موږ خپل اصلاح دغه رنګ خپل کور اصلاح، زنانو ته ترغیب ورکړو، دغه رنګ ماشومانو ته ترغیب ورکړو، په کور کې چې کوم هلکان دي دې ته ترغیب ورکړو.